په نوښار کې د واده په ورځ تره او تره زامن ولګېد او خپل نور د تره زامن یې ویشتل. یار د هغه په باره کې نوي معلومات راغلي دي، هغه یې هم ګرفتار کړل. یار ویډیو راسره مکمل وګورئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یو څو ورځې نه په سوشل میډیا دا خبره چلیږي که نه چې د اټلي نه یو دوه نوجوانان راغلي، یو د سایپرس نه راغلی او هغوی د خپل ورور واده له راغلو، خو د واده په ورځ باندې چې دی نو تره او د تره زامنو چې دی نو هغه رخصت کړل په دې وجه باندې چې هغوی په اټلي کې ځان له کامیاب کاروبار کولو، هغوی کامیابه زندګي تېروله. وایي موږ د سمیع الله نوم یې دی، دا هلک وایي که نه وایي ما د خپل تره ته د پلار په نظر باندې کتل دي، وایي زما پلار چې دی نو هغه وفات شوی دی او زما مور ډېره زیاته بیماره ده په دې وخت کې، او موږ دا څلور وروڼه وو، موږ ډېر زیات کامیاب وو او زما دا کشری ورور چې دی نو دا د سایپرس نه راغلی او بیا چې دی نو د سټوډنټۍ په وجه باندې فلپاین ته توخا یو څو ورځې پس او دوی چې دی نو په 21 جون باندې واده شوی دی او تره لګېدلی او تره زامن لګېدلي دي د بغض حوست د وجې نه چې دی خپل تره زامن او خپل ورورونه ختم کړي دي. ډېر د افسوس مقام دی که نه په نوښار کې دا واقعه راغلې ده، خو دا کسان یې اوس ګرفتار کړل او دوی ته د دې سزا دي دوی له ورکړي چې دوی بیا داسې کسان داسې کسانه کوي. ملګرو د تره زامنو چې دی نو د خپلو تره زامن چې دی نو هغه یې ختم کړل په دې وجه باندې چې هغوی کامیاب کاروبار کولو، او د سمیع الله چې دی نو دا وایي چې زه خپل تره ته د پلار په نظر باندې ګورم او ما ویل چې زه هم دوی کامیاب کړم او دوی چې دی نو هم اټلي ته واړو، بهر ملکونو ته واړو او دوی له کاروبارونه شروع کړو، بلکې تره او د تره زامنو د هغه نه مخکې هغوی ختم کړل، هغه یې د دنیا نه رخصت کړل. حسد او بغض او کینې دومره داسې زندګي ته ورسول که نه چې خپله زندګي هم تباه او برباد کړله او دا درې وروڼه چې دی نو هغه هم د دنیا نه رخصت کړل. سمیع الله وایي چې شپږمه ورځ ده چې سمیع الله چې دی نو هغه اوس هم خفه دی او ډېر زیات خراب دی، هغه اوس هم حالات ډېر زیات خراب دي، مور چې دی نو هغه بیماره او هغه هم نوره چې دی نو هم خرابه شوې ده. ډېر د افسوس مقام دی که نه د ځمکې دپاره د یوې ټوکرې دپاره. خو سمیع الله بله ورځ دا خبره هم کړې وه چې زموږ نیکه لګېدلی په موږ باندې دا ځمکه ایښلې ده، په موږ باندې ترونو باندې او موږ باندې ټولو باندې دا ځمکه ایښلې ده، موږ له جدا جدا خپلې ځایګونه راکړي دي او تره لګي که نه او د واده په ورځ باندې د خپل ورورونه ختموي، د تره زامن لګي او د واده په ورځ باندې خپل د تره زامن ختموي. ډېر د افسوس مقام دی، درې د تره زامن او یو تره چې دی نو دا یې ګرفتار کړي دي ځکه چې دوی دغه درې وروڼه د دنیا نه رخصت کړي ویشتلی او یار ډېر په هېڅ شرط زندګي یې تېروله او ډېر کامیابه زندګي یې تېروله، ښه سټرګل یې کړی او په زندګي کې ښه محنت یې کړی او د هغه نه پس چې دی نو هغه د دې وجې نه ختم کړل چې دوی هم کامیاب دي په زندګي کې. تره پې نه پوهېږي کېده چې دوی کامیاب دي او زه دلته په پاکستان کې یم، دوی په اټلي کې ژوند کوي، هلته هوټلې دي، هلته رسټورنټ دي، هلته ښایسته ژوند کوي، خو د تره پې نه پېرزو کېده نو هغه د خپل ورورونه ختم کړل. یو تره او د تره زامن چې دی نو هغه ګرفتار شول، یو تره دی او درې زامن دي، دا چې دی نو دا ګرفتار شول. انشاءالله ډېر ژر به دوی ته نو سزا میلاو شي. ملګرو